لا زار دی وطن شین زرغون ښکاریږي بیا سینګار دی وطن. په 1402 هجری شمسي کال کې کابل پوهنتون د شاوخوا 90 میلیونه افغانیو په لګښت په دغه پوهنتون کې د رغونې او بیا رغونې لسګونه پروژې تطبیق کړي دي. شین زرغون ښکاریږي بیا سینګار دی وطن. د پوهنتون په داخل کې د 8 کیلومتره سړک رغونه او بیا رغونه په اساسي ډول د اوبو شبکې جوړونه او د کرنې پوهنځي لپاره څېړنیز فارمونه جوړ شوي دي. دغه راز د لیلیې او استادانو د رهایشي کورونو ترمیم رنګول او موقت پیرل د انجینري پوهنځي لپاره د څېړنیز سټوډیو جوړونه د پوهنځیو وکټوري لارښود لوحو نصبول د مختلفو پوهنځیو لپاره د LCD سکرینونو پیرل نور هغه پروژې دي چې په روان کال کې ترسره شوي دي. همدارنګه د پوهنتون ګلخانه ترمیم او تجهیز شوی او د هغو نویو ایجاد شوو فوق لیسانس څانګو لپاره د اړتیا وړ وسایل پیرل شوي چې د لوړو زده کړو وزارت له لوري دغه پوهنتون ته نوي ورکړل شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا یو کال کېږي چې زه د کابل پوهنتون د مالي ادارې په حیث دلته مقرر شوی یم. کله چې زه دلته رالم د کابل پوهنتون په داخل کې ډېر مشکلات موجود وو. د هغو مشکلاتو څخه یو دغه د ابرساني شبکه وه چې دا د منځه تللې وه او دغه رقم د فایبر نوري سیسټم چې دا د منځه تللې په ونو کې تېر شوی و چې دا د منځه تللی و. دغه رقم د سړکان هغه زاړه سړکان تخریب شوي وو. نوي سړکان چې په کابل پوهنتون په مشرفان کې موجود و نه وو جوړ شوي. نو زما په راتګ سره الحمدلله هغه کوم کارونه چې اړتیا وه هغه ټول ترسره شوي دي، ډېر کم پاته دي. دغه رقم د فایبر نوري سیسټم دا نوی په معیاري ډول سره جوړ کړی او تر مځکې لاندې مو لینونه تېر کړي دي. دغه سړکان چې زاړه خراب شوي هغه هم ترمیم کړي دي او تقریبا 3.5 کیلومتره سړک چې د کابل پوهنتون په ماسټر پلان کې موجود و نه و جوړ شوی هغه هم جوړ کړی دی او د لیلیې رنګمالي چې ضرورت اړتیا ورته هغه مو هغه دي رنګ کړي دي او ترمیم کړي مو دي او موقت مو پشکا ورکړی دی او تقریبا 90 میلیونه انکشافي بودیجه چې موږ ته په 1402 کال کې راکړل شوې وه هغه هم په مصرف رسولې ده. په راتلونکي کال کې موږ ډېر پلانونه لرو خو د هغو څخه به څو زه یادونه وکړم چې دا د کابل پوهنتون چې پر تقریبا څه باندې 5.5 جریب په مځکه قرار لري د دوی د عمومي سړکونو او پیدرونو لپاره د لیټینګ سیسټم برابرول او دغه رقم د کابل پوهنتون چې 3 دروازې لري د هغو دروازو په معیاري ډول سره د هغو جوړول او دغه رقم د کابل پوهنتون هغه ساحې چې هغه مخروبه دي خرابې دي په هغو کې خوندور او یو معیاري پارکونه جوړول. د افغانستان اسلامي امارت په ځانګړي ډول لوړو زده کړو وزارت په هیواد کې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی او د دې ډګر د معیاري پرمختګ لپاره شپه او ورځ کار کوي. د کابل پوهنتون استادانو او محصلینو د یادو پروژو پر تطبیق خوښي وښوده او په دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت د ملاتړ او همکارۍ څخه مننه وکړه. وروستیو کې د تغییرات چې راغلل د دغه نه په ټول هیواد کې خصوصا په پوهنتون کې کافي پرمختګ وشو. د بیا رغونې په برخه کې پوهنتون واقعا یو علمي او یو اکاډمیک فضا باندې بدل کړ. دلته چې څوک ګوري هر طرف ته اوس چمنونه دي، پاخه سړکونه دي، د برېښنا او د اوبو سیستم شو. نو دا ډېر ښه پرمختګ شوی دی. پوهنتون کابل در طی دوران گذشته تقریبا به یک جنگل تبدیل شده بود که با انبوی از درخت‌ها در مناطق مختلف با اصلاح سازی از معاونیت محترم اداری تانست که یک سلسله تغییرات را در بخش سرسبزی پوهنتون به وجود بیاره. مثلا جایی که درخت‌های هرزه بود با پارک‌ها تبدیل شد و اکثرا پارک‌ها در روی ساخته شده که ما شاهد افتتاح از و شاهد بهره برداری از هستیم. کابل پوهنتون د افغانستان په کچه باندې یو لوی پوهنتون او مرکزی پوهنتون دی. نو د بهرنیو میلمانو راتګ دلته، د محصلینو راتګ دلته او د نورو کسانو راتګ کابل پوهنتون ته په هره برخه کې په علمي برخه کې او د بیا رغونې برخه کې دوی ته یو ډول تاثیر ورکولی شي. کله چې دوی کابل پوهنتون ثاني ته داخلیږي د بیا رغونې چارې ګوري، هم په علمي برخو کې او هم په بیا رغونې برخو کې ساختماني یا ودانیزو برخو کې، نو دوی واضح خبر ده دوی ته یو مثبت تاثیر ورکول کېږي او دوی مثبت انګیزه اخلي دې څخه چې د مثبت انګیزې پایله د کابل پوهنتون د رهبرۍ هڅې دي او د دوی کوښښونه دي چې
په ټوله کې تقریبا زه درته وایم چې 80% د کابل پوهنتون بڼه تغییر شوې ده. دا سرکونو رغول او د بیا رغونې کارونه چې دي د کابل پوهنتون کې د ډېر وخت بعد بیا لیدل کیږي. یو ځل دا ډېره فایده لري د محصلینو لپاره، خصوصا د کابل هوا ټول ته معلومه ده چې ډېره سره خرابه شوې ده. دا ونې او تقریبا یوه ونه 800 انسانانو لپاره دغه اکسیجن برابروي، ونو برابرول او سرکونو به دا فایده وي چې یو خو د پیاده روونه جوړ سي، محصلین په چمن کې نه ځي، په لنډو لارو نه ځي، سرکونو باندې به ځي. او بله د خوشحالي خبره خاصا د موږ لپاره چې دا هغه دا ده چې دا د انجینري مربوط کارونه دي. زموږ چې پوهنځي نه راوځو باندې وګورو چې انجینري کارونه څنګه عملاً ګورو دلته، دا یو ډېره خبر ده، موږ ورته خوشحاله یو. د یادونې وړ ده چې د دغه پوهنتون مسؤلین په راتلونکي کال کې د پوهنتون د معیاري رغونې او ښکلا لپاره یو شمېر مهمې پروژې په پلان کې لري چې یاد پوهنتون به د نړۍ له سترو پوهنتونونو سره سیال کړي. بیا سینګار دی وطن لمر غوندې ځلیږي د شهیدانو وینو